نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو واقع بیانوي د تېره شوو قومونو چې یو سړی روان دی په لاره باندې او اوریځ راله شین اسمان دی، شین اسمان او اوریځ راله او یو غیبي اواز وشو هغه اوریځ ته، اسق حدیقة فلان، اے اوریځې د فلانکي سړي باغچه سیراب کا. دا هغه اوریځې ته اواز کېږي، اسق حدیقة فلان، د فلانکي سړي باغچه باغ سیراب کا. دا سړی وایي دا اوریځ ته مې اواز واورېده، وی ناګهانه ګلس بلس شروع شو، هغه اوریځ داسې مخامخ یو غر و هغې ته ورسېدله. وی مونږ چې کوم ځای ولاړو نو هلته کې شین اسمان دی، نور دی، او اوریځ غر ته لاړه او په غر باران وشو. لکه سړي داسې بعضې وخت کې محسوسوي چې هلکه وایي ګوره دې سوات طرف ته اسمان کې پړق او پړوق دی، یا دې پېښور طرف ته اسمان کې برېښنا ده، او بل ځای باران بني، شین اسمان بني. وی زه ولاړ یم او په حیرانتیا کې ولاړ یم چې د دې خبرې څه مطلب شو. الله تعالی ته دا سړی ډېر نږدې دی چې د دې دپاره خصوصا اوریځ راوسته او اوریځ یې بیا په غر باندې راووروله. دلته شین اسمان دی او باران وشو، دا څوک سړی دی؟ وی زه ولاړ یم یو خور دی، په هغه خور کې اوبه را روانې دي. اوس هغه اوبه چې هغه په غر باندې کمې او باران وشو، هغه په یو خول کې په یو عراب کې اوس را روانې دي. وی ما چې راشې ته د عراب پسې ځه، معلومات کومه چې دا اوریځ دا پټې د چا دا نوم الله په دا غیبي واغېسته او دا دونه لوی اوبه د چا دپاره الله راوورول. وی روان یم هغه خور خو بیګي د هغې نه یو وله بیله شوې ده، هغه ولې پسې روان یم. وی ځمه وی هغه وله په یو باغ ورغلې ده، وی هغه باغ ته ورننوتم. وی اوس هلته سړی ورته د مخکې نه تیار تابعدار ولاړ دی او چاري ورسره ده، لکه چې د دې اوبو په انتظار دی ولاړ دی، لکه چې د اواز د ده دپاره شوي. وی بس هغه لګیا دی، چاري ورسره ده، بیلچي ورسره ده، اوبه ورننوتې باغ ته لګیا دی، کله یو باړی ته اوبه ور برابرې، کله بل ته اوبه ور برابرې، پټې سیراب شو. وی ما دې تپوس وکړو، یرو یو تپوس ته نه کوم ستا نوم څه دی؟ وی هغه نوم یې راته واغې چې هغه غیبي اواز ما د بره نه اورېدلی و چې زما خو فلانکي نوم. حیران شو. زمیندار سړي ته ګوره، خپل باغچه او خپل پټي کې خدمت کوونکي سړي ته ګوره، او د الله دونه مهربانۍ ته ګوره. وی ما ته وایي چې زما د نوم تپوس دې ولې وکړو؟ وی تپوس مې د نوم ځکه وکړو چې دا کوم اوبو باندې تا دا باغ سیراب کړو، دا پټې دې پرې اوبه کړو، د دې دا اوبه چې د کومې وریځې نه راوبهېدې، د هغې وریځې نه ما دا اواز واورېد غیبي چې اسق حدیقة فلان، چې د فلانکي باغ سیراب کړه، ستا نوم مې واورېده، تا چې کوم اوس نوم واغېسته. نو زه حیران یم او تماشه مې کوله چې دا سړی به څوک وي چې غیبي اواز الله تعالی وریځې ته کوي چې پټې وله سیراب کړه. وی یاره نوم خو واقعي زما دی، په باغ یې شین اسمان او نور، او بل ځای الله باران کوي اوبه دله راولي. وی مې چې ته څه عمل کې شابه ما ته وایه، خپل عمل دې راته ښایه. یاره وایي زه خو داسې ډېر عمل نه کومه، بس دغه فرض مونځ او چې فرض کم عبادت دی هغه کومه، خو یو عمل کومه، ادا چې کله د ما د دې باغ د آمدن وشي که نه، نو درې ځایه یې کړم. یو ځای خپلو بچو له یوسم، یو ځای په دې باغ واپس ولګو، او یو ځای چې د درېیمه حصه د الله په نوم خیرات وکړو. بس دا چل کو، نور مې څه نیکي نشته. درېیمه حصه خپلو بچو له وړم، درېیمه حصه په دې باغ لګوم، باغ خس مانه غواړي، او درېیمه حصه چې ده نو دا د الله په نوم خیرات کو. ګوره لږ مشقت کول، اوس الله ته وګوره د لږ مشقت وکړو، درېیمه حصه د الله په نوم ورکړه، هغه دوه حصې خو ده ته پاتې شوې، ځکه چې یوه حصه ده په باغ ولګوله، خو باغ د ده شی دی، د بل چا خو نه دی. درېیمه حصه د الله په نوم خیرات ورکړه، او ظاهر کې خو خلک خو درېیمه حصه خیرات، لیکن که دا باران الله د ده دپاره نه وي کړی، خو باغ به یې وچو که نه. سیرابتیا خو الله تعالی کوي،
باران خو الله او کوریس خو الله راوسته نیر خو الله راوبیو نو کارونه به بیا رب العالمین سموي لږ چې الله رضا کې په خپل مال کې د الله حصه کې په خپل وجود کې د الله حصه کې په خپل عبادت کې د الله حصه کې باقي الله پېښه او بیا کار پېښه ټول نظام بدل رب العالمین سب دوه رونه یې دوه د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو به لګیو په خپلو پټو باغونو کې به خدمت کو بل به راته نبی علیه السلام سره به ناست سار به ناست و او ماښام به پورته تو د دین زده کو د نبی علیه السلام نه حدیث یې زده کول او بل لګیا دي په خپل باغ کې او په پټو کې خدمت کوي غرور به دته لګیا و چې زه ټول ورځ مې زړه شین شو او په پټو کې خدمت کوم او ته غرمه او ماښام تیارې له راځئ پټې خدمت نه کوې نه را سره وبخور کوې او نه را سره د پټې خدمت کوې او نه د کور بل څه کار کوې هغه ورته دی ورورې داسې کار دی چې د ما خو دغه نبي علیه السلام دی او بس هغه له زه مو د هغه نه زده کړه کوم او که دې خوښې ډوډۍ راکې هم کړي نو رور مې نو په ډوډۍ خو دې نه تنګېږم خو لږ خو ما سره خواري کوه که نه ده به یې نه منله هغه رور چې هغه چا به کار کو په پټو کې محنت یې کو تنګ شو راغی نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله زما دې رور ته لږ نصیحت وکړه ولې ورته وکړم وی دې سهار چې راشي تا سره ناست دی او ماښام او غرمه ډوډۍ له راځي او خوب له راځي او زه سهار وځمه مونځ خو زه هم در سره کوم خو زه لګیم د خپلو پټو خدمت کوم او د خپلو باغونو خدمت کوم زه وله ګټه کوم زه وله روزي پیدا کوم ته دته لږ نصیحت وکړه چې دې ما سره راسي یو 4 ګنټې 15 ګنټې مزدوري کوي او خدمت کوي ګوره رزق وله زه پیدا کوم نو چې دې پکې را سره لګي او پټې محنت کوي که نصیحت ورته وکړه رسول الله مبارک ورته وخندل وی ته رزق ګټې وی یو که نه صاحب محنت کوم پټي ته ځم وی لعلک ترزق به وی تا ته دا رزق د ده د برکته میلاوي چې دې ما سره ناست دی که دې ما سره نه وې ناسته او تا په دې پټي کې دله حصه نه ورکوله تا په دې باغ کې دله حصه نه ورکوله دا رزق الله نه درکو دا خو ته دله حصه ورکې دې ما سره ناست دی ما نه حدیث د کوي زما مرګه د د برکته یې خورې ځکه نه ته خو په دلې دا خپله روزي او دا رزق بند که چې نه یې در کوم چې تا له باغ دغه آمدن وکړي تا له پټي دغه آمدن دا ګورې حقیقت دی دا څومره په مخ د ځمکه کافران چې دي که یهود دی او که عیسایان دي او که پیرنګیان دي او که بل دی او که بل دی دا روزي ستاسو د برکته خوري د مسلمان د برکته یې خوري خو دنیا آباده ده نو ځکه هغوی رزق خوري دنیا آباده ده نو ځکه هغوی عیش و عشرت کوي دنیا آباده ده ځکه په موټرو کې ګرځي دنیا آباده ده ځکه بنګلو کې ناست دي دا چې څومره کافر دی او دا څومره بد عمه لري دا د دنیا د آبادۍ د وجې چې دنیا آباده ده اوبه الله نازلې کړي دي نهرونه ولا الله ورکوي او دی لګیا دي او خپل عیش و عشرت کې مبتلا دي خو که مسلمان ختم شو دنیا به ختم شي بیا به هغوی څه کوي هغې خو یې د دې دنیا د آبادۍ د وجې خوري دنیا ستا د مخه آباده ده رسول الله مبارک فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم بیلې کېږي نو قیامت به نه راځي او چې د الله نوم د مخ د ځمکې نه ختم شو قیامت به راشي دنیا به ختمه شي نو د دنیا آبادي ستا د مخه ده او هغه د دنیا د آبادۍ د وجې نه خوري نو که مسلمان نی دنیا ختمه شوه کور چې سړی جوړوي نو دا چا له جوړوي دا د ځان د اوسېدو د مږو دپاره نه جوړوي چې دې کې به مږي وي او په دې کې پیشوګان به وي او په دې کې به ځناور اوسېږي دې له څوک کور نه جوړوي کور خلک د ځان د سکونت دپاره جوړوي چې زه پکې اوسېږم او د دې کافرو مثال خو د منګکانو پیشوګانو ځناور دی اولئک کالانعام بل هم اضل قرآن کې الله په خپله فرمایي وایي دا خو چارپایان دي او چارپایانو کوم چې کوم خراب چارپایان او څاروي دي د هغې نه بتر دي د هغې نه بتر نو کور خو الله انسان مږ له چارپایان نه جوړوي ځان له جوړوي الله خو دې د دې مثال خو د مږو د حیواناتو دی دې دپاره خو الله دنیا نه ده جوړه کړې دنیا خو الله تاسو له جوړه کړې ده دا نور او سپوبې خو ستا خدمت کوي تا له میوه پخوي دا دریابونه الله مسلمان له پیدا کړي دي هم پکې اوسېږي نو ستا د مخې هغې هم خوري نورونو مسلمان چې کلم په پریشانۍ کې مبتلا شو کلم په تکلیف کې مبتلا شو بس الله دې یادوي او چې الله یاد کی دنیا به هم الله ښه کوي او آخرت به هم الله ښه کوي زه ته به ورته الله
پټ پټ څیزونه راولي، پټ پټ څیزونه به ول الله تعالی دې زړه ته راولي، دې زړه ته داسې به ني، دې به د ځان نه مني خبره. القا ورته وایي، الهام ورته وایي. المؤمن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. نبی علیہ السلام فرمایي وی د مسلمان د هوښیارتوب نه ویریږه. ګورې د ده د الله په رڼا نظر لګي، ده ته الله په زړه کې رڼا اچوي، په هغې د ده نظر لګي یاره چې مسلمان وي. او بیا د دین کارونه، د دنیا کارونه نه ولاسه الله سموي، د دین کارونه، دین کارونه. زمونږ یو استاد د حدیثو تیر شوی دی، زمونږ خو د استاد دی، خو به هر کیف مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه، د هغه متعلق د هغه د شاګرد نه یو عالم نه مې واورېدل، د حالانکې د حدیثو ډېر لوی استاذ او ډېر کتابونه یې لیکلي، ډېر لوی لوی او مضبوط مضبوط کتابونه یې لیکلي په حدیثو کې، په تاریخ کې، او په دارالعلوم دیوبند کې استاذ پاتې شوی دی. نو چې دارالعلوم دیوبند کې یو سړی استاذ پاتې شو، نو هغه څه معمولي سړی نه، او د لوی لوی علما کرام استاذ دین کې ډېر ماهر، په دنیا کې هېڅ تجربه نه وه. وي زوی به وله راغی، هغه به ورته بابا سایکل کې تیل خلاص شوي دي، پیسې راکړه. ماشومان خو هر قسمه نو پیسې به یې ترې واخیستې. سهار به بیا راغی، بابا تیل خلاص دی سایکل کې، نه پیسې راکړه. نو یو ځل یې چا نه تپوس وکړو، وایي دا لږ خو ما نه ډېرې پیسې اخلي، وایي دا په سایکل کې څومره تیل دروځي لګي؟ شاګردان دی صاحب سایکل دی وي، او وایي په هغې کې خو تیل نه لګي. وایي دا ځناور خو ما له روزانه را منډې وایي، او وایي پیسې خلاصې شو، تیل خلاص شو، پیسې راکړه چې په دغه کې واچوم، تیل په سایکل کې واچو. وره په دنیا دومره نه پوهېدل. او وایي ګالی دا اوس خو اټومیټک ګالی دي که د ګلی په چابۍ نه پوهېده، نو طالب له به یې ګله ورکړه، وایي دا ګلی ښه ودرېده، نو هغه به ول هغه پیچ ته وکړه، چابي به یې ورکړه، روانه به شو. په دغه نه پوهېده چې ګلی کې ودرېږي، دا به په څه روانېږي، په چابۍ تاولو نه پوهېده. او دین ته یې وګوره چې کې به ناست د احادیثو درس ته، نو دا لکه دریاب غوندې به بهېده. باباجي زموږ خبره کوله، وایي شاه صاحب رحمت الله علیه انور شاه کشمیري صاحب یو ځل په درس کې وی، وایي چې د غنم دا اونه به څونه وي، د غنم اونه دا به څونه وي؟ وایي موږ ته چې صاحب د غنم خو اونه نه وي، دا کوټې بوټې وي، لوی وي. وایي ښه، وایي دې چې ګینې دا به څه ډېره لویه اونه وي، غټ غټ ښاخونه به لري. دومره د دنیا تجربه نه وه، بس جومات و مدرسه و او طالب و درس و. او په دین کې شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه، اوه چې الله تعالی هغه له کم پوی او کم علم او کم حافظه ورکړې وه. مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله چې کم زمونږ د دې وطن فخر دی، حقیقت تا دی، او د دې خپل وخت د هغه په زمانه کې یو ډېر لوی عالم و، چې د هغه نه لوی عالم بل نو. په دارالعلوم دیوبند کې چې یو سړی شیخ التفسیر نو اندازه لګوه، او زمونږ د کلي نه، زمونږ د علاقې نه، زمونږ د دې وطن فخر و فخر او عظمت و. هغه یو ځل مېلمانه راغلي وو، وایي تا سره صاحب یو کتاب دی راله راکړه. ما ته دا جاوید خبره کوله، الله دې وبخي، جاوید دی الله وبخي، ډېر ښه انسان وحید الرحمن جاوید. او سره ناسته پاسته ډېره کوله. نو وایي چې کسان مېلمانه وله راغلي وو، څه پروفیسران هم وو چې صاحب تاسو یو کتاب دی. مونږ وایي څه کوم کتاب پسې؟ وایي چې الزمان والمکان، زمان و مکان په هغې لیکلی دی دا کتاب. افغاني صاحب په عجیبه سلو وایي تاسو په هغې پوهېږئ؟ څه پوهېږئ پې؟ وایي ټول مېلمانه غلي شو، هغې علما هم وایي نن سبا خو زه داسې ملا نه یم چې په هغه کتاب دې پوه شي، په هغې پوهېږئ نه تاسو، نو ما نه ولې اخلئ، ما ضایع کوئ راله. وایي هغه مېلمانه خو لاړل، کتاب یې ورته وایي موږ دې زپوس وکړو چې صاحب دا څه کتاب دی؟ وایي دا زه یو ځل مونږ ته شاه صاحب رحمت الله علیه چې انور شاه کشمیري هغه تللی و چې ته سعودي عرب ته حج له تللی و، هلته کې په یو کتابخانه کې یو کتاب کتو، ګوره د حافظې ته ګوره ده. وی کتاب یې په کتابخانه کې وکته، وایي چې د حج نه څنګه راغی،
وی مونږ طالبان را جمع په چېرې کې یو ناشنا کتاب مې ولیده او صرف یو کتاب دی بل ونه ګنې ما ځان سره راوړه او یو عالم سره په یو کتابخانه کې پروت و خو ما مطالعه کوم کته او یاد مې که یو ځل کتو سره بیا یاد و نو تاسو کښېنئ زه درته املا ویم ولیکئ وی مونږ قلم او کاغذ راواخېسته او هغه هم په کاغذ باندې ولیکه هغې کې څه د الله تعالی د وجود او د الله تعالی د یووالي او د دې کائناتو دلایل او څه فلسفي غټ کتاب دی وی هغه مونږ قلم کاغذ راواخېسته او مونږ ولیکه او هغه راته خپله املا وویله واقعي ناشنا کتاب د الله تعالی په وجود دلایل او د الله تعالی یو د په هغې دلایل او دا د کائناتو فلسفې او دا یو عظیم مضمون والا کتاب و وی مونږ ځان سره ولیکه بیا چې وي زه کله قلات ته لاړم او هلته کې وزیر شوم وی هلته یو سړی ما له راغی ما ته وی چې زه له دعوت کوم ما سره ډوډۍ له لاړ شو وی هغه چې کوم ځای راته هغه وښو نو په هغې کې هغه څه په غرونو کې او په اسپ هم په هغې کې مزل و وی ما ورته چې زه خو دومره نه شم دی وی یاره د ما نور څه غرض نشته خو زما د پلار مړ دی هغه موله او د هغه کتابخانه د عدله درکو ځکه مونږ امیان یو مونږ په کتابونو نه پوهېږو نو تا بوځم او ډوډۍ به هم در سره وخورې او دغه کتابخانه درکو وی ما چې یاره واقعي کتاب خو قیمتي څیز دی وی ورسره لاړم وی هغه ځای داسې بیرته په غرونو کې وي په اسم پکې مزل وي په هغې هم پکې لاړو وی چې لاړم هغه کې ډوډۍ مه خوړه او کتابخانې ته یې بوتلم چې مولانا صاحب دا کتابونه ځان سره واخله دا زما د پلار دی وی چې کتاب مې لومبي وکت نو حقه کتاب و هغه زمان و مکان وی ډېر زیات خوشحاله شو کوم کتاب چې حضرت شاه صاحب په مکه شریفه کې کتلی و یو ځل یې کتلی و او بیا هغه مونږ ته املا ویلې او مونږ ځان سره په کاغذ لیکلی و وی ما چې دا خو هلک همغه کتاب الله ماله راکړه په ګوتو نور کتابونه افغاني صاحب رحمه الله هغه وایي چې ما هغه کتاب راواغېسته او هغه چې د شاه صاحب نه ما کوم لیکل کړي و هغې سره مې وکته د زور زیر فرق پکې نو د زمین وعد زه زور زیر فرق پکې شاه صاحب انور شاه کشمیر رحمت الله علیه ته رب العالمین دومره لوی علم ورکړی و دومره مضبوطه حافظه الله ورکړی و یو ځل کتاب ګوره او کوم کتاب چې پې مولیان نه پوهېږي او هغه بیا داسې یادوه چې دا زور زیر د اصل کتاب سره فرق نه لیکن وی د غنم دا ونه وی دا څونه ده د غنم به څونه ونی دا ورته پته نه وه د دنیادارۍ نه و خبر او که کم سړی بیا الله ته نږدې شي او د دنیادارۍ کار کوي نو دنیادارۍ کې مطالعه علم سیده کوي ګورئ الله پاک چې څوک د الله شو که نه من کان لله کان الله له څوک چې د الله شو الله د هغه شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هوښیارتوب چې دی دا جدا شی یو د دنیا هوښیاره ده د دنیا به مړه څه هوښیاري قسم دې داسې خلک درته وښیم چې د پیسو هغه په شمیر باندې نه پوهېږي داسې خلک درته وښیم چې د خبرو په چل نه پوهېږي او که دولت ته دې ورته وکتل نو دومره به یې دولت چې هغه د شمیر نه زیات دنیا په عقل نه ده کم عقل خلک په خدای یقین کوه چې د خبرو د کولو شان به ورسره نه یو خبره به د انګا کوي یو بله به د بنګا کوي خدای نه به غول جوړوي او د دولت په اندازه نه لګي او داسې هوښیاران درته وښیمه چې سړی ورته حیران وي چې خدای پاکه دا د لقمان حکیم زوی د کوم ځای نه راغلی دومره هوښیار او روزي به مخکې دی به ورپسې وي درک به نه دی د دنیا تعلق د هوښیارتیا سره نه دی او د قمقلتوب سره کم عاقل اعیت مذاهبه و جاهل تلقاه مرزوقا عاقل بی د روزې لارې به تنګي او جاهل ناپویه بی او داسې په روزه کې به غیب ناستې کې دومره روزي به چا سره ني هذا الذي جعل الاوهام حائرة وسير العالم النهري زنديقا دې خلک حیران کړی دی چې خدایا هغه ناقصه قمقل بې وقوف او مال ته وګوره او د هوښیار او بې ماله ته ګوره او چې کم سړی ډېر په دین کې په دنیا کې عقل چلی هغه نه اکثر زندیق جوړ شي اوهو هغه له دې څه ورکړي چې قمقل له د هوښیار له خو هېڅ هم نشته نو د دنیا تعلق ګورې د عقل او د پوهې سره نه دی د مال تعلق او د دین تعلق د چا سره دی رومو هغه د پوهې او د عقل سره دی دنیا پرېږدي او دین له ځي خلک د دنیا روزګار کوي او ته جومات ته راځي الله یادی خلک د شپې خوبونه کوي او ته په نیمه شپه پاڅې او ذکر کوي او الله یادی د هوښیارتوب غواړي دا په هوښیاره کېږي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
ډېر عجیبه هوښیار انسان په دین کې مو او بیا ما ته وایي چې دنیا ته یو سړی متوجه شي که نه نو دنیا م ورله الله سموي دغه انسان ده د هغه دنیا م الله دونه سمه کړې وه چې په بغداد کې 18 مدرسې به یې چلولې 18 مدرسې به امام صاحب چلولې او د دې 18 مدرسو د استادانو د طالبانو خرچه ټوله به امام صاحب د جیبه ورکوله دومره مالدار الله وله دولت هم ورکړی د کپړې سوداګري به یې کول نو یو ځل د هوښیارتوب پورې ته ما یو سړي سره روانه وه هم عالم و داسې نیمچه غوندې موله و د هغه امام صاحب سره روانه وه خامخا د چا څوک بدې شي نو امام صاحب پسې به یې ډېرې خبرې کولې یو ځل دغه سړی په کور کې د ښځې سره روان شو ښځې سره د شپې ګپ شپ لګاو ښځې ورسره خبرې نه کولې نو دا سړی ورته وایي چې ښځې ما سره خبرې کوه او ورې روانه را سره مه کوه ګنې بده به شي دله ښځې ورته نه کوم در سره خبرې وی نه کې خبرې وی وی ښه تر سبا پورې که ما سره خبرې ونه کړې نو په 3 طلاقو به طلاق یې داسې کاڼې وروشغو چې د دې رپاسه بل سال وشترې تر سبا پورې که دې خبرې ونه کړې سبا خطو پورې نو په 3 طلاقو به طلاق یې نو دا ډېر ګران طلاق وي 3 طلاقه د خولې نه چې سړی وباسي که نه بس د دې جوړښت بیا نه کېږي او که کېږي نو هغه ډېره ګرانه مسله ده هغه د عزت مسله نه هغه بیا د بېعزتۍ مسله ده دا ښځه به بل څوک په نکاح کوي او واده کېږي به ورته اب یې پرېږدي او بیا به تاله روا کېږي هسې نه روا کېږي ګرانه خبره د خولې نه 3 طلاق او ښځه چې وه نو ښځې چې دا خبره واورېده نو په کار ده چې پرې خفه شوې وې او زر یې خبرې شروع کړې چې که سبا راوکړه که جدا کېږم او بس هغې له یې مړه پوخ کړې بس هغې م پاسېده او کټ کې ډډه وواله چې زه بس تا نه به مې خو خدای په دې زړه کې وي خبرې خو نه کوي سبا به مې د نه خدای خلاصوي چې لږ ساعت تېر شو سړي وی چې دا مې څه غول د خولې نه وجوړول دا مې څه وویل دا ګوره دا طلاق چې سړی ورکړي که نه بیا وروسته به مریان وګرځي تر یو له دي او ورته مسله وکړي بل له لاړ شي او ورته مسله وکړي مکه یو ټکې دی ګرځي که څه لوبه پکې راووایه لکه نېکبخته نو مخکې به یې سوچ کړی و که نه او موږ له بعضې راشي یاره صاحب نو په غوسه کې ډېر څه غوسه ومه نو مې چې ته خوشحاله او ښځه دې هم خوشحالې او یو بل سره لوری په میز ناست یو چربوټي خوی نو په دغه کې خو څوک چاله طلاق نه ورکوي طلاق خو د خوشحالۍ نه څوک نه ورکوي خو چې غوسه شو نو طلاق ورکوي ذاتیادي شي کني په دې غوسه کې به نه واقع کېږي ډېر سخت غوسه وم نو غوسه وې نو ګزاره په ځان برچک لګولې و که نه ښځې له طلاق ورکړه ولې برباده کړه تر د بچي دې غرق کړل دا ګوره ډېر ګران کار دی الله یې مسلمان وساتي ښځو سره ګزاره کوي نبي علیه السلام فرمایي وایي دا ستا په لاس کې قیدیانې دا زه نه یم ګوره رسول الله مبارک فرمایي دا ستا په لاس کې قیدیانې دي که ته ورته وایې پلار کله زه زیبا کوی نه دی نه بچي که ته ورته وایې چې دا جامه واچوه نو وابچي او که ته یې وله نه راوړې نه بیچې که ته ورته ووایې چې هلته لاړه شه نو لاړه به شي او که ته ورته وایې مزه هن عوان بین فی ایدیکم نبی علیه السلام فرمایي ستا په لاس کې قیدیانې دي جعل الله تحت ایدیکم جعلهن الله تحت ایدیکم الله ستا د لاس لاندې کړي دي نو ګزاره ورسره کوه او پیدا د کچې پختې نه دي که ته وایې چې دا غلطي کوي او دا روانې ولې کوي کچې پختې نه پیدا دي ګسې نه او په ګسه پختې کې د بره پختې نه پیدا دي چې ټولو کې کږه پختې ده نو چې کار کوي خامخا به کوک کوي او که ته وایې نبي علیه السلام فرمایي دا د هغه د الفاظو معنا کوم که ته وایې چې نه خامخا به نیغ کار کوي نو پختې چې نیغې نو کسره نو ماتی به پختې چې نیغې ماتی به نو که ښځې باندې نیغ کار کوي او خامخا نیغې نو کسرتها طلاق بیا به یې پرېږدې نو بل علاج کوئی نشته نو نبي علیه السلام فرمایي ګوره دا د هغه الفاظ دي چې ښځې نه به کار اخلي خو کوږوالی به پکې وي په خپله فرمایي نو زمونږ خلک د ښځو په معمولي خبره انګولې کې مالګه زیاته دې کړله او ما خو دا ترکاري و تا خو دا پخه کړه او ما ته دې بستره برابر نه کړه ما دې پوخ څادر را نه کړه 3 کاڼي ورشغی دې نه ځان ساتی خطرناک شی دی او ستا نوم هم پرې بدېږي ګوره دې انسان ته یو سړي ته که طلاقي وي نو وجنې دی دا سړي نه خو طلاقي وشو که بهر کیف نو خولې نه خبره وختله نه ښځې ته کېناسته ورته ویې ښځې چا به خبرې شروع کوه ګوره سبا به راوخېږي او که سبا راوخته نو 3 طلاقه مې ویلي دي بیا ګوره علاج نه کېږي بس ښځې ورته په خولې لاس یې ښودلی و لاس ورته ښودی چې دا خپل کار کوه خبرې نه کوم
چې دنه ونه شوه دا زور او غوبل نو مینتونه یې شروع کړل مینتونه چې ښځې بچي به څه کوي او ته به څه کوې زه خو به بله ښځه مکمه خو ته به څه کوې سوټ وکړه کمک لږ ورې خبرې شروع کړه هغې له اله پخ کړی و هغې وی چې مامو ته بیا دي مو ته بس په خولې لاس کېښود چې زما غم مه کوه اوس د ځان غم کوه بس خدای به مې تا نه سبا که خیر خلاصوي یو لکې وایي ده سره خبرې نه کوي دی پوه شو چې اوس خو ښځه خبرې نه کوي نه په منت رضا کېږي او نه په زور کېږي او نه په بل څه کېږي او که سبا راوخوت قصه جدا کېږي نو چې نظر یې واچو چې مسله به راله څوک سموي نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو مشهور په کوفه کې هغه پسې منډې کړه نیمه شپه دروازې ورته وړبوله امام صاحب دغه وخت تهجد له پاڅېدلو څوک یې فلان کې هغه ته خو پته چې ټولو دې ما پسې خبرې کوي او زما بد وایي څه مست بیا څه پسې راغلی وی صاحب یو مسله راته پېښه ده هغې پسې راغلی وی څه راته پېښه ده وی دقسې چل ده علما خو ښه خلک دي زه مړه وي څه نشته کور کښېنه زه درځم کښېنه زه ښځې سره خبرې کوه زه درځم دی چې کور ته لاړ لږ ساعت تېر کړه ښځه خبرې نه کوي نو بیا را منډه یې کړی وی چې امام صاحب خدای ته وګوره سبا را نږدې شو او ما خو درې طلاقه ویلي دي که سبا راوخته او تا خبرې ونه کړې نو په درېو طلاقو طلاق یې نو دا خو که سبا راوخته او دا ځناوره را سره خبرې ونه کړي خو دا به بیا به څه کوم امام صاحب ورته ویل د خدای بنده کښېنه الله به خیر کړي دا ته ځه یې راغې کور ته زه درځم چې لږ ساعت تېر شو سرانه ورو ورو زیاتېږي سبا خو لا نه دی ختلی نو زه بیا تنګ شو ښځې ته جرګې هم کوي پخپو م له پرېږدو مینتونه م ورته کوي د داسې سړي به د ښه اخلاق هم بیا خوښ شي الله رانه پوره بدماش بی پوره بدماش بی خو چې ګیر شو که نه نو بیا داسې د ښه خوي خاوند ته جوړ شي که نه ملا ته هم مینتونه کوي جرګې کوي بیا ښځو هم پخپو پرېږدي هر څه دی کوي د بد سړي وي د ښه خوي به که نه هغه ښځه ورسره خبرې نه کوي حاجي صاحب خوند نه کوي چې خبرې ورسره نه کوي دی بیا تنګ شو امام صاحب پسې امام صاحب د خدای خاطر کې دغه سبا دغه لس پنځلس شل منټه نیمه ګنټه پاتې ده او راشه ګنې قصه مې خلاصې یو که ته راسه نه کوې نو مې پوه کړه ټیک ته که دنیا سره تعلق نی نو کمعقل به په دنیا کې خو دین کې به هوښیار او که دنیا سره تعلق و بیا به ګورې په دنیا کې هم هوښیار اتقوا فراست المؤمن امام صاحب ورته وایي ځه هغه پوه چې دا خو واقعي ښځه خو ناقص العقل او ناقص الدین له عقل هم کم دی دین هم کم دی نو ښځه خو دې وخت کې په جذباتو کې ده او که ښځې خبرې ونه کړلې او جدا شوه نو واقعي د ښځې لپاره مصیبتي سبب یې بل څوک په نکاح اخلي یا به نه اخلي سړي لپاره مصیبت شو بله ښځه پیدا کېږي که نه په ګناه کې به مبتلا شي او دا یتیمانان دا ماشومان به څه کوي دا بیا لوی غم چې دښمني جوړه شي په طلاقو کې له دوو خاندارونو بیا اکثر سبا ته داسې نیمه ګنټه شل منټه پاتې دي امام صاحب ورته ځه ته ښځې سره کښېنه خبرې ورسره کوه هغه یې کور ته ولېږه امام صاحب جومات ته راغی او په جومات کې بانګ شروع کړه الله اکبر الله